لا چې دا دغه غونډې د پیشو غونډې دا برید ته نیولې دي دې نه به دې الټا سوړن کوم الټا ځان نه دې بدماش کوټې جوړ کړی دا بدماشي به دې کونې نه هله وباسم خپل سرونه تیر یو کله چې پښتون د خپل سر نه تیر شي نو بیا په هېڅ هم نه دی د امپورټډ حکومت او کوم دیو سره ملوث خلک دی نیوټرلز ستا څه کار دی چې ته راځې په انټرفیرنس کې په ګورنمنټ کې راځي په پاکستان کې به عوامي طاقت چې څوک غواړي اب راځي او هغه ملک سړي 14 پاټوله شکست ورکړه دا ستاسو دپاره ډېره د شرم خبره ده بسم الله وعلیکم السلام ماجد یوسفزی نامه مې ده د یونیورسټي کیمپس انصاف شون فیډریشن جنرل سیکرټري ما د انصاف شون فیډریشن یو غټه قافله لږ ساعت مخکې جلسهګاه ته راله او مونږ د خان صاحب په هر میدان باندې به انشاءالله تعالی مټې جوړیږو د خان صاحب دپاره زمونږ سرونه قربان شه خان صاحب د مونږ له یو کال راکړي چې هغه مونږ ته څه مونږ د خپل سرونو نه تیر یو مونږ نه کوو ژوند داسې نو زه چې کوم هلک را روان دی هغې ته زه وایم راتېز شئ دا جنګ د کوپر او د مسلمانۍ ترمنځ دی دا د عمران خان جنګ نه دی وروڼو دا د پاکستان د کامیابۍ او د پاکستان د ناکامۍ جنگ دی دا جنگ د امریکې د غلامۍ او د پاکستان د ازادۍ جنگ دی دا جنگ ډېر مخکې تللی دی دا اوس د پاکستان جنگ جوړ شوی دی ګرانو ملګرو کوم چې په لارو یې کوم چې آس پاس کې ټولو ته زما درخواست دی چې په ګڼ شمېر کې نن ځان راورسوئ نن یو قرارداد پیش کېږي په اسلام آباد کې نو انشاءالله تعالی دا تاریخي جلسه دا انقلابي جلسه د امپورټډ حکومت او کوم دیو سره ملوث خلک دی نیوټرلز ورسره امریکا ده ورسره نور اسرائیل انډیا سعودي عرب څوک هم دي ټول دی واوري په برملا ورته وایو چې مونږ د خپل سرونه تیر یو کله چې پښتون د خپل سر نه تیر شي نو بیا په هېڅ هم نه دی نو انشاءالله مونږ د خان صاحب سره په هر میدان ولاړ یو هر جلسه کې ولاړ یو په هر ډغر ورسره ولاړ یو که خان صاحب مونږ ته وایي چې مونږ له یو اجازت راکړي مونږ سره خان صاحب به اجازت که هغه به نګاله کیمپونه شي که هغه به جلسې شي که درنې شي مونږ د یو شي نه مې شاته نه یو د میډیا والا خاص کر ډېره شکریه ادا کوم چې په دومره داسې سچویشن کې بیا هم خپل کورج آزادانه کوي زه ورته خراج تحسین پیش کوم بېګا چې په ازمیر باندې کومه حمله شوې ده د نیوټرل سایډ نه شوې ده که هر چا کړې ده د دې ذمهوار دا ریاست دی دې ریاست نه به مونږ جواب غواړو چې زما یو انکر ته یو سینیر تجزیهکار ته عزت نه میلاویږي سیکیورټي ورته نه میلاویږي نو دا ملک خو بیا ډېر یو نان سیکیورټي دا خو رسک دی بیا زموږ لپاره بیا خو دلته ژوند کول دلته پیسې انویسټ کول دلته را روان کم مستقبل تېرول دي دا خو بیا زه وایم ناممکنه خبره ده نو مونږ نه دي پکار مونږ پاکستان زمونږ جان دی دې دپاره مونږ قربانۍ زمونږ مشرانو ورکړي دي د دې غداران چې څوک غداري کوي دیو سره مونږ هغوی له دا اجازت نه ورکوو چې تاسو دې ملک سره غداري وکړئ قسم په خدای تاسو خواسې ګپ ولګو خدا درته په برملا ویم که دا په برملا واورئ چې تاسو خواسې ګپ ولګو خو مونږ به درنه د یو شي حساب غواړو او انشاءالله تعالی حساب به کوو داسې نه ده چې د شپې په 12 بجې یو غریب د پارلمنټ هاوس نه د جمهوریت د بچاو دپاره روځي او ډایري راوړي او خپل ځي جمهوریت بچ کوي تا هلته مارشالله لګولی وه تا سویلین مارشالله هم لګولی وه د خان په دور کې تا وی چې زه به خان صاحب باندې خو هغه تا ونه کړی شوه خان صاحب تا ډکټیشن هغه ستا ایکسپټ نه کوو ته بل هغه دپاره ته غواړې چې ما ته ولې دا ستا جاګیر دی دا پاکستان دا خو چې 60 سال یې پوره کېږي خپله ډیوټي کوه که نه ستا څه کار دی چې ته راځې په انټرفیرنس کې په ګورنمنټ کې دا چې هر اداره ده مکمل ماشوم ته پته ده بچي ته پته ده چې دا ټولې ادارې ایکسپوز شوي دي مونږ که تر دې وخته غلی یو مونږ بغاوت نه کوو نو مونږ تر عمران خان بند نه راځي عمران خان زمونږ قائد دی زمونږ لیډر دی مونږ هغه په شانه بشانه ولاړ یو خان صاحب چې څه کال مونږ له راکوي خان صاحب د 4 صوبو زنجیر جوړ شوی دی دلته کې اگزامپل به زه درکړم په پی کې 7 کې 14 پارټۍ یو شوي وې او زما د پارټۍ یو غریب فقیر ملنګ ورکر ولاړو
او 14 پاټوله شکست ورکړه. زه دې ورته وایم که تاسو سره 14 ارب ډالر شي، ټول اسټبلیشمنټ د سره شي، نیوټرل د سره شي، چې څوک هم د سره شي، نور به عوامي چې څه غواړي عوامي طاقت به راځي په پاکستان کې به عوامي طاقت چې څوک غواړي هغه راځي. او هغه ملک سړي 14 پاټوله شکست ورکړه. دا ستاسو دپاره ډېره د شرم خبره ده. نیوټرلزو یا عدالتونو څونه چې دوی په شا ولاړو په دې 14 پاټو، دا د هغې د ټولو شکست دی. په چین کې یو میټینګ وشو چې په هغې کې زموږ پاکستان نو انوایټ شوی. دا زموږ دپاره ډېره د بېعزتۍ خبره ده. دا موږ نشو برداشت کولی. تا ته زه وایم امپورټډ ګورمنټ، امپورټډ وزیر اعظم او امپورټډ وزیر داخله چې د دغه غوندې د پیشو غوندې دا برید ترې نیولي دي، دې نه به دې الټه سوړن کړم. الټه ځان نه دې بدماش کوټې جوړ کړی. دا بدماشي به د کونې نه هله وباسم. او انشاءالله ټولو ته زه دا وایم یقین نهاني چې انشاءالله د دې دور ختم دی. د دې دورو زمونږ دوران را روان دی، نه ختمېدونکي دوران، چې عمران خان به وزیر اعظم وي او تر انشاءالله چې تر څو ژوندي وي عمران خان به وزیر اعظم وي. په پاکستان کې موږ بل څوک وزیر اعظم نه منو. بدرحمان صاحب ته خو زه وایم دا چې څه شو هغه مهنګایي چې ته به مهنګایۍ پسې راوتې، څه شو ستا هغه بیانې چې ته رالې د یو وزارت پترو باندې شاته ودرېدې او 20 نمبر بنګلې ته یې لاړې او عوام دې هېر کړه، مهنګایي دې هېره کړه. پټرولو چې کم مهنګایي روانه ده، تباه غریب تباه برباد شو، غریب د لوږې مري. نور قسم په خدای چې غریب ځان ته اور ورته کوي. دا سیاسي بیان نه دی. پلورامان ډیزلي ته خو دا خبره کوې چې عمران خان یهودي ایجنټ دی، بیا وتښتېدې چې دا زما سیاسي بیان و. په اسلام کې هم ته سیاست کې خو د بچي بچي په مخکې ته ایکسپوز شوې. انشاءالله تعالی داسې چې څونه ګپلي دي او څومره غلط خلک دی دا به ټول ایکسپوز کېږي. جیت به د حق وي، د سچ به د عمران خان به زمونږ د قائد محترم د قائد ملت د پاکستان د مشر د عمران خان به. نو د دې یو ځل بیا شکریه ادا کوم چې زمونږ له ټایم راکو، زمونږ کوریج یې وکړو. زه د دې ډېر زیات مشکور او ممنون یم. په آخره کې به ته یو شعر ډالۍ کړم امپورټډ حکومت ته. وایي مړ مې ګورې مه ګڼه، ژوندی یم را بیدار بشم. وایي مړ مې ګورې مه ګڼه، ژوندی یم را بیدار بشم. وایي خښ مې ګورې مه ګڼه، وایي خښ مې ګورې مه ګڼه، ستا د سترګو خار بشم. وایي دغه داغ مې په زړګي دی د غیرت د ولولو نه ډک، هر یو انداز مې دی د زلزلو نه ډک. شکریه ډېره.